په دغه ویډیو کې به تاسو سره د استرالیا هیواد د سکل ورکر ویزو د سکل انډیپندنت ویزا سب کلاس 109 ویزې په اړه تاسو سره معلومات درکوم. که څنګه چې تاسو معلومات دي چې مخکې ما تاسو سره معلومات شریک کړ د استرالیا هیواد د ورک ویزو د ټي اس اس سب کلاس 302 ویزې په اړه نو دغه ویزا چې دا هغې سره دا توپیر لري، یعنی دغه ویزا چې دا د دې ویزې اخیستل هغې نه ډېره اسانه ده، ځکه چې دغه سکل انډیپندنت ویزا سب کلاس 109 دا چې د پوینټس بیس ویزا ده. نو په دغه ویزا کې ضرورت نشته چې کوم کمپنۍ تاسو سپانسر کړي، بیا هغې نه وروسته بیا تاسې دغه ویزې ته اپلای وکولی شئ. بغیر له دې څخه چې کوم کمپنۍ تاسو سپانسر کړي نو تاسې کولی شئ دغه ویزا ډېر په اسانه طریقه باندې تاسې ترلاسه کړئ. نو چې حد اقل باید تاسې په یو کار کې باید تاسې خاص مهارت تاسې ولرئ او خپل مسلک کې تاسې کولی شئ چې د خپل مسلک ته په کتو سره دغه ویزا تاسې ترلاسه کړئ. دا چې دغه ویزا تاسې څه ډول ترلاسه کړئ نو څنګه پروسس کیږي، دغه ویب سایټ تاسې څه ډول پیدا کړئ، څومره وخت نیسي، څوک کولی شي چې اپلای وکړي او د دې شرایط څه شي دي، ویډیو تر پایه پورې تعقیب کړئ، مکمل معلومات زه تاسو سره شریک کوم. په دغه ویزې د ترلاسه کولو لپاره لومړی سټیپ کې به تاسې یو پوزیشن تاسې انتخاب کړئ، داسې یو پوزیشن چې هغه ستاسو مسلک سره میچ کوي. نو دا چې دغه پوزیشن څه ډول کتل کیږي نو د دې لینک به تاسو سره همدغه د ویب سایټ لینک به تاسو سره همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره شریکوم، نو تاسې کولی شئ چې همدغه ویډیو ډسکرپشن ته ورشئ، نو هلته مکمل هغه پوزیشن او لیست به په همدغه ویب سایټ کې موجوده وي. نو چې کله تاسې خپل مسلک ته په کتو سره یو پوزیشن تاسې انتخاب کو، بیا هغې نه وروسته تاسې د هغه پوزیشن هغه الیجیبلیټي کرایټیریا باید تاسې وګورئ، هغه شرایط تاسې وګورئ چې آیا دغه شرایطو سره زه برابر یم او که نه یم، د کوم پوزیشن چې تاسې انتخابوئ. نو په هغه شرایطو کې چې کوم یو دي، حد اقل باید تاسې انګلیش لینګویج پروفیشنسي سکور باید تاسې ولرئ، عمر هم باید د 45 کالو څخه ډېر نه اوسیږي، حد اقل 2 کاله باید تاسې تجربه باید تاسې ولرئ او ایجوکیشنل بیکګراوند باید تاسې ښه اوسیږي، او بل تاسې باید حد اقل 15 پوینټس بس باید تاسې ترلاسه کړئ. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلی چې دغه ویزا چې ده دا پوینټس بیس ویزا ده. نو دا چې دغه پوینټس تاسې څه ډول چیک کوئ چې دغه 15 پوینټس تاسې څه ډول واخلئ، نو دا ستاسو د ایجوکیشنل بیکګراوند ته په کتو سره دا معلومیږي چې آیا دغه 15 پوینټس تاسې اخیستلی شئ او که نه. نو دا د پوینټس د چیک کولو دپاره تاسې به د استرالیا ډپارټمنټ اف هوم افیرز ته به تاسې لاړ شئ، چې همدغه ویب سایټ تاسو سره دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو سره زه شریکوم، نو تاسې کولی شئ چې ډسکرپشن ته ورشئ او هلته خپل پوینټس تاسې چیک کړئ. نو چې کله تاسې دغه ویب سایټ ته لاړئ، تاسې به هلته یو کلکولیټر ده د پوینټس کلکولیټر ټول په نوم، هغې باندې به تاسې کلیک کړئ، نو هلته به تاسې خپل ایجوکیشنل بیکګراوند به ټول به تاسې هلته خپل کوالیفیکیشن هلته به تاسې درج کړئ. نو چې کله تاسې خپل کوالیفیکیشن هلته ورکوئ، انګلیش لینګویج پروفیشنسي سکور دا څه شیان چې هلته غواړي او تاسې یې لرئ، نو هلته تاسې درج کوئ. په اخره کې به تاسو ته ښیي چې ته 100 پوینټس وړئ، فرض مثال حد اقل 15 باید ته ویسئ. نو دا هغه شو، هغه لومړی سر کې چې کوم شرایط دي، نو که 15 پوینټس هم تا ویوړل، نو دا معنا ده چې ته دې سره دغه ویزې ته مکمل ته واجد شرایط دي. نو بیا په دریم سټیپ کې به ته راشي سکل اسسمنټ. په استرالیا کې بعضې اسسینګ اتھارټیز دي چې هغه ادارې به ته پیدا کړي چې آر ټي او په نوم یو دغه د ویب سایټ ده، هغه آر ټي او ویب سایټ ته به ته ورشي. نو ته کولی شي چې یعنې دغه سکل اسسمنټ نه مطلب دا دی چې ته چې کوم کوالیفیکیشنز لرې، یعنې چې آیا ته دغه پوزیشن ته ایلیجیبل یې او که نه یې. په استرالیا کې بعضې ادارې دي چې هغه ادارې ستا هغه کوالیفیکیشنز ګوري. نو چې کله هغو وکتل ستا همدغه کوم 15 پوینټس چې تا وړي دي دا به هم ورته ولېږي، انګلیش لینګویج پروفیشنسي سکور دا به هم ورته ولېږي. نو دغه ټول چې کله دغه همدغه آر ټي او ته لاړې، نو هلته یو پورټل دغه پورټل به ته ډک کړي او کوم دغه ایجوکیشنل بیکګراوند دغه ټول معلومات چې کوم یو دي دا به هم ورته ولېږي. نو دا به ټول سبمیټ کړي. چې کله دا د سبمیټ کړله، بیا هغې نه وروسته هغوی کیدای شي یو انټرویو هم درنه واخلي، چې کله انټرویو دې هم ورکړله، دا دې هم پاس که، نو دې نه دا مطلب ده چې هغوی بیا درته آوټکم درلیږي. نو دا پروسه چې ده حد اقل کیدای شي یو 6 هفتې دا وخت ونیسي. چې کله آوټکم یې درته ولېږله، نو دې پاس کړلې، دې نه مطلب دا ده چې ته نور بیخي الیجیبل شوې دغه ویزې دپاره. نو دا چې دغه ویزه چې کوم سپانسرشپ ته هم ضرورت نه لري، دا ډېره اسانه ده.
نو چې کله دا هم ترلاسه که بیخي ته الیجیبل شوی اخره کې فقط پاتې کیږي یو سټپ هغه سټپ چې دی ایکسپریشن اف انټرست EOI نو ته بیا همدغه ویب سایټ ته به ته لاړ شې دا ویب سایټ هم تاسو سره همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې زه تاسو سره شریکوم نو همدغه EOI ته به ته لاړ شې چې کله EOI ته ته لاړې هلته به یو اکاونټ به ته جوړ کړې چې کله اکاونټ دې جوړ کړلو دغه ټول معلومات به هلته ته درج کړې یعنې په هغه معلوماتو کې ته د خپل انګلیش لینګویج پروفیشنسي سکور به هلته درج کړې نو اسسمنټ ریزلټ چې تا کوم اخیستی دا د پاس کړی دا به هلته درج کړې او پرسنل انفارمیشن به هلته درج کړې نو چې مکمل معلومات دی ته هلته ورکه بیا هغې نه وروسته ته به منتظر اوسېږي چې هغوی یو کنفارمیشن ایمیل درلیږي چې کله کنفارمیشن ایمیل راغی دی نه مطلب دا دی چې تا هر څه نور پاس کړه یعنې ته کنفارم شوی دوی سره بیا هغې نه وروسته به ته څه کوې بیا به ویزې ته اپلای کوې او دغه ویزه به ترلاسه کوې او په قانوني ډول به هلته ځې او دلته چې څومره ویب سایټونه ما تاسو سره ذکر کړه دغه ټول ویب سایټونه همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسې پیدا کولی شئ